زما عزیزانو لکه څرنګه کوم چې اولاد پر خپل پلار باندې د نیک ادب حق لري د ارنګه شاګرد پر خپل استاد باندې د نیک ادب حق لري. امام مالک رحمت الله تعالی علیه امام المدینه دی د مدینه طیبه امام دی 22 کاله د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قبر شریف ته نږدې درس وکړ داسې به ویل قال فلان قال فلان قال صاحب هذه القبر داسې به د رسول صلی الله علیه وسلم قبر ته اشاره وکړل. دا دومره په ادبیاتو سامبالو تا به دا فکر کولای چې د ادبیاتو لوی ماخذ د څه راخیسته سوی دی. 22 کاله مدینه منوره کې څپلۍ نه دي په پښو کړي 22 کاله مدینه طیبه کې زادها الله شرفا کې پر آس نه دی سپور سوی پر مرکب نه دی سپور سوی دا بیا ویل دلته خو زما محبوب ګرځېدلی دی. ګورې دا ادبیات دي خو د هر ادب سره محبت راځي. د امام مالک رحمت الله تعالی علیه د ادبیاتو سره واضح دلیل او ښکاره خبره ده چې امام مالک رحمت الله تعالی علیه د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه زیاته او محبت یې زیات و. دغه امام مالک رحمت الله تعالی علیه فرمایي لیس العلم بکثرة الروايه دا خبره واوره علم دې ته نه وایي چې یو چا ښه معلومات درلودی یو چا په یو علم کې ښه دکتورا درلودل او یا په هغه علم کې لیسانس او ماسټر جوړ شو دې ته علم نه وایي. علم دې ته وایي چې په اخلاقو په ادبیاتو او په سنت طریقو باندې سامباله. ځکه د مقدمه کې د امام مسلم صاحب امام مسلم رحمت الله تعالی علیه فرمایي خبردار اوسېږه علم دین دی. واوره دا خبره دین د بې دینه سړي څخه نه زده کېږي د هغه سړي څخه علم زده که چې هغه دینداره وي هغه ادبناکه وي هغه دین ته وفاداره وي دا چې هر څومره لوی عالم وي چې هر څومره د لوړو کمالاتو خاوند دی او ستا نظر دې ته راواړوي چې دا خو کمال لري او د دې بل طرفه څخه دې نظر کم سو چې آیا دا په ما کې ادب راولي او که نه دا په ما کې انقلاب راولي او که نه بیا به دا علم کمال ته نه ورسوي بیا به دا علم ستا دپاره زینت نه وي او دا دې هم سړی نه وایي زه د یو چا څه کمال زده کومه زه ما د کمال سره کار دی زه نور د ده علم څه کوم الطبع یسرق من الطبع من حیث لا یدرو هر چاته چې کښېنستلی ستا طبیعت د هغه د طبیعت څخه اخلاقي په داسې انداز کې کی ته ورباندې پوهېږي نه که هغه سړي کې د نبي علیه الصلاة وسلام محبت نه و دغه اثرات په تا کې خامخا راځي. که په هغه سړي کې د اولیاو دشمني وه خامخا په تا کې راځي. ځکه به اولیاو ویل زما خو وایي د بد سړي تر مجلس د سپي ناسته ښه ده ولې سپی خو ساکت دی څه خو نه وایي د بد سړي مجلس کې خو په تا کې رنګ پاشي هغه تا بدۍ ته رابولي هغه تا دې ته نه رابولي چې د رسول علیه الصلاة والسلام محبت ته دې راکش کړي. هر وخت هر ځای که داسې ځای تاسې ژوند کوئ په داسې مدرسه کې په داسې خانقاه کې او یا په داسې ماحول کې چې ته نه راګرځولې ستا په کار یې کار نه درلودی چې راسه زما سره سبق وایه نور چې ته هر څه کوې راسه زما مرید څه زما سالک څه زما خانقاه ته راځه نور کار نه در باندې لرم ته چې هر څه کوې دا دې د نیکۍ لارې ته نه رابولي دا ستا دپاره د خیر نه تمامیږي 10 کاله بعد 20 کاله بعد به ورباندې ارمان کوي چې کاش دا نه وای سوی که دې ځای ته ونه رسېدلی چې ارمان دې وکړي که دې ارمان وکړي دا د یو خدای رب العالمین فضل دی چې رب در باندې وکړي که دې ځای ته ونه رسېدلی دې ځای ته خو به نو خامخا رسي چې سبا به خلک ته دې خوا ته رابولي نور بیا په ښو بد کار نه لري. هر ځای چې یو ځای مقیده زندگی کېدل داسې درته ویل ته زما مرید یې د دې دربار او د دې خانقاه سالک یې په دې شرط چې دین ته تسلیم سي په دې شرط چې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم قول ته تسلیم سي په دې شرط چې د دین سره به ادبیات کوي د علماو سره به ادبیات کوي او د الله د شعائر او ادبیات به ساتي داسې دا کړۍ در باندې راتنګې کړلې دا شی دې نو کمال ته رسي. داسې مدرسې ته ولاړې هغه درته وویل چې ګوره د رسول علیه الصلاة وسلام عادات دي
چې ته عالم یې طالب یې او غواړې ځان وارث د الله د رسول جوړ کړې چې ته د عادات په ځان کې رانولې څوک بې راولي کوې بې الزامن بې کوې دا کړۍ چې در باندې راتنګې کړې دا دې کمال ته رسوي او که دا کړۍ نه راتنګې کېدلې موږ تاسو دغسې پوهېږو خالص پیسې دي پیسې یو سړی پیدا کوي موت خو یې نشي پیدا کولی پر ځان به کړۍ راتنګوي د انډیوالانو مجلس به پرېږدي په دکاندارۍ او په کسب باخته کېږي دغسې چې یو ځای ناستې پیسې نه ورباندې راوړي هغه وخت چې دی د انډیوالانو مجلس پرېږدي او دکانداري او تجارت شروع کړي بیا نو دی پیسې ګټلی شي تاکم ادب هغه وخت راتللی شي چې ته د داسې یو معیاري شخص سره ګزاره وکړې چې هغه دې راکشي پام ادبیات پام د دې سره ادبیات د استاز ادبیات د قرآن ادبیات د الله د شعائرو ادبیات او د ستا ماخذ او بدن د ادبیاتو کور جوړ کړي بیا به ستا استاز په قبر کې ته به ورته دعا کوې بیا به ستا زړه ورته دعا کوي بیا به هغه شخصیت چې تا ووینې هغه ته به دعا کوي موږ داسې انسانان لیدلی دي چې کله د هغه انسانانو ادبیات ووینو د هغوی اخلاص ووینو بیا دعا وکوي پروردګاره دا کس چې کوم چا روزلی دی هغه ته جنت ورکړي دا څومره ښه روزلی دی ادبیات یو انسان د ځان دپاره کوي خو خوند بل چاته ورکوي دعا بل څوک ورته کوي زما عزیزانو دا رقم لازمي خبره ده چې پیر استاز مرشد دا به په تا کې ادبیات راولي دا به تا د ادبیاتو کور جوړوي که په تا کې ادبیات نه راویستل او په تا کې ستا بدن د جرح کور جوړوي د بې اعتمادۍ کور یې جوړوي دا دی بیا هغه عواقب سم نه راولي